السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 9ویشتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 21 سره برابره ده. غیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اوربان سره پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو دوام. د غزې روغتونونو په تېرو 4 ساعتونو کې د 14 وژل شوي فلسطینیانو مړي ترلاسه کړي، او په جاپان کې د لومړي ځل لپاره د ښځینه صدر اعظم ټاکنه. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. پر غزې د اسرائیلي بریدونو دوام. د امریکا لوړپوړي چارواکي د خبرو لپاره اسرائیل ته تللي. د اسرائیلي ځواکونو بریدونه پر غزې د اکتوبر له 10مې د اوربان له اعلان سره لا هم روان دي. د غزې روغتونونو په تېرو 4 ساعتونو کې د 14 وژل شوي فلسطینیانو مړي ترلاسه کړي دي. د قطر امیر تمیم بن حمد الثاني د اسرائیل روانه جګړه نسل وژنه بللې او د اوربان د پرلپسې نقض غندنه یې کړې ده. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وینس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ استازی سټیو ویټکوف او زوم جیرډ کوشنر سره یوځای اسرائیل ته تللی، څو له اسرائیلي مشرانو سره د اوربان او مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت په وینا تر دې دمه په اسرائیلي بریدونو کې لږ تر لږه 8,209 فلسطینیان وژل شوي او 1,309 نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې تر 2023 کال پورې به د روسیې د تیلو او غاز واردات بشپړ بند کړي، څو د اوکراین جګړې د تمویل سرچینه کمه کړي. د دوشنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې د انرژي وزیرانو له ناستې وروسته نږدې ټولو غړو هیوادونو د دې پریکړې مسوده ومنله. د طرحې له مخې د 2026 کال له جنورۍ څخه به د روسیې د نوو غازي قراردادونو لاسلیک بندیږي. د هماغه کال له جون څخه به لنډمهالي قراردادونه پای ته رسیږي او اوږدمهاله تړونونه به د 2023 کال د جنورۍ کې لغوه شي. اوس دغه طرحه د اروپایي پارلمان تصویب ته انتظار باسي، خو د تیر ملاتړ له مخې د منظوري امکان ډیر بلل شوی. دا ګام د اروپا د انرژي خپلواکۍ د پراخې استراتیژي برخه ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرلپسې غوښتنو وروسته چټکتیا موندلې ده. د ډنمارک د انرژي وزیر لاس اوګارد دا پریکړه حیاتي ګام وبله، خو زیاته کړه چې اروپا له هم له روسي تیلو او غاز بشپړه نه ده خلاصه. اوس مهال د روسي تیل یوازې 3% او غاز 14% د اروپایي وارداتو برخه جوړوي، چې کلنی ارزښت یې شاوخوا 15 میلیارډ یورو ته رسیږي. هنګري او سلواکیا چې له مسکو سره نږدې اړیکې لري د دې پریکړې مخالفت وکړ، خو د رایو له پلوه د تصویب مخه ونه شو نیولی. دواړو هیوادونو لپاره د ځانګړو اسانتیاوو وړاندیز هم شوی، څو د انرژي خوندیتوب ته زیان ونه رسیږي. په همدې حال کې اروپایي ټولنه د نوي بندیزونو پر یوه بسته هم کار کوي چې له مخې به د روسي مایع غاز واردات لا ژر د 2020 کال له جنورۍ څخه بند شي. د اروپایي پارلمان د بهرنۍ چارو استازي کاجا کالاس ویلي دا بندیزونه ښایي د همدې اونۍ تر پایه تصویب شي. تاکایاچي د جاپان لومړی ښځینه صدر اعظم وټاکل شوه. د ښځو د زیات ګډون ژمنه یې کړې. سینا تاکایچي د جاپان په تاریخ کې لومړی ښځه شوه چې د صدر اعظمۍ مقام ته رسیږي. هغې د سه شنبې په ورځ د پارلمان د اکثریت رایو په ګټلو سره د حاکم ګوند له لوري وټاکل شوه. نوموړې ژمنه کړې چې په خپله کابینه کې به د ښځو ونډه زیاته کړي او د شمالي اروپا د هیوادونو په څیر به د جنسیتي برابري لپاره کار وکړي. او تر اوسه د هغې په کابینه کې یوازې څو ښځې شاملې دي چې د ژمنو د عملي کېدو په اړه شکونه هم راپارېدلي دي. نوې صدر اعظم ویلي د خپل اقتصادي سیاست تمرکز به د پخواني مشر شینجو آبی د آبینومیکس پر تګلاره وي، څو د انفلاسیون د کنټرول او د کارموندنې د پیاوړتیا لپاره اصلاحات رامنځته کړي. شنونکي وایي د تاکایچي ټاکنه تاریخي ده، خو د بدلون اندازه به هغه مهال روښانه شي چې د ښځو د استازولۍ او برابري لپاره عملي ګامونه پورته شي. او د پای خبر دا چې د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سارکوزي زندان ته ولېږدول شو. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سارکوزي د سه شنبې په ورځ د پاریس په لا سانتا زندان کې د 15 کلونو بند د سزا د پلي کېدو لپاره بندي شو. سارکوزي چې 80 کلن دی د جرمي سازمان په جوړولو د خپل 2000 کال د ټاکنیز کمپاین د ناقانونه تمویل په تور مجرم وګڼل شو. څارنوالانو ویلي د کمپاین د لیبیا د پخوانی واکمن معمر القذافي لخوا په ناقانونه توګه تمویل شوی و. پخوانی ولسمشر بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د محاکمه سیاسي او ناعادلانه ده. سارکوزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي زه بې ګناه یم او د دې قضایي رسوایي د افشا کولو هڅې ته به دوام ورکړم. د فرانسوي چارواکو په وینا سارکوزي به د پاریس د مرکزي زندان د سانتي په ځانګړې څانګه کې وساتل شي،
خو هیڅ امتیازي چلند به ورسره نه کیږي. دغه سزا هغه وخت عملي کیږي چې د سرکوزي د واکمنۍ پر مهال د لیبیا د مالي ملاتړ په اړه څېړنې له کلونو راهیسې روانې وي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.